د الماني ژبې قدرمنو مینوالو، نن به په دې ویډیو کې ستاسو لپاره هغه درس چې د تیر درس دوام ده، چې البته د الماني ژبې په الفبا یا حروفو باندې خبرې کړې وي او د هغې له مخه مو د لغتونو یا کلماتو جوړول پیل کړي وو چې تقریبا تر اف پورې موږ او تاسې دغه زده کړل ومولیدل. نو نن غواړم چې په دې ارتباط باندې تاسو ته مکمل معلومات درکړم ترڅو تاسو وتوانیږئ د الماني ژبې سره بلدیت پیدا کړئ او په دې باندې البته خپل ځانونه خپل تمرکز دقیق وساتئ ترڅو الماني ژبه ښه زده کړئ. لومړی راځو د الفبا حروفو ته، ځکه الفبا حروف د هر څه نه ډېر زیات مهم دي چې د دغې تلفظ موږ په سمه معنا زده کړو. کله که چېرته موږ سم تلفظ زده کړو نو زه ډاډه یم چې موږ او تاسو بیا د لغتونو جوړول یا مثلا د جملو جوړول په ډېر اسانۍ سره دا کار ترسره کولی شو. لومړی راځو دلته دوه توري دي چې په یو باندې ټکي موجود دي په سر باندې چې دې ته اوم لاوټ وایي او یو ټکي نه لري. که چېرته دغه ټکي په دې باندې نه وي موجودو دغه ته ویل کېږي. که چېرته بیا په سر باندې داسې دوه ټکي ولري چې مثلا دا اوم لاوټ دي دغه ته بیا ا تلفظ ورکول کېږي، یعنی د انګلیسي په څیر تلفظ کېږي لکه ا ب س ډ ا اف گ ه ای یوت کا ال ام ان او. دلته هم دوه توري څانګ په څانګ راغلي دي، مشابه دي. که چېرته مثلا په سر باندې اوملاوټ یا دوه ټکي نه لري دغه اوه تلفظ کېږي. که چېرته په سر باندې اوملاوټ راغلی وي یا ټکي راغلي وي دته عیناً د انګلیسي په څیر او تلفظ ورکړل شوی ده. بل پی ده، د هغې نه وروسته کو ایر یا ایغ موږ او تاسو ویلي وو چې ایر تاسو کولی شئ هم په غین سره تلفظ کوئ هم یې په ر سره تلفظ کوئ، یعنی دواړه سم دی چې څه ډول ستاسو ژبه په دې باندې ښه چلیږي پې اوړي نو تاسو کولی شئ چې د شکل سره یې تلفظ کوئ، یا ایر او یا هم ایغ. بل دلته ګورئ ایس، د ایس نه وروسته په قوسینو کې موږ نیولي دي ایس ایس یا ایسټ. دا په مختلفو مواردو کې د دغه استعمال ده چې دغه ته په الماني ژبه کې لیکیټو هم وایي. لیکیټو معنا همکار حروف دي. ټ او یو. دلته هم ګورئ دوه توري څانګ په څانګ راغلي دي چې مشابه دي، د یو په سر باندې ټکي راغلي دي او بل ټکي نه لري، یعنی اوملاوټ نه لري. کله چې اوملاوټ نه ولري هغه په خپله او تلفظ کېږي، او که چېرته ټکي په باندې په سر راغلي وي دا عیناً د انګلیش په څیر یو تلفظ کېږي. بل فاو وی ایکس یوپسلون سیټ، دا په خپله د الفبا حروفو هغه تلفظ و چې خالص الماني تلفظ ده چې د انګلیش څخه الماني په دې باندې بیلیږي. بل اوس موږ غواړو چې په دې باندې تاسو لپاره کلمات یا لغتونه جوړ کړو. مثلا آپ فعل، آپ فعل معنا مانا. آپ فعل موږ ویلي وو چې په الماني ژبه کې سایلنټ حروف نشته، نو هر توری چې تلفظ کېږي هغه لیکل کېږي، یا هر توری چې کله لیکل شوی ده هغه تلفظ کېږي. تاسو وګورئ دلته په آپ فعل کې پی او اف دواړه راغلي دي، نو داسې تلفظ کېږي چې آپ فعل، آپ فعل. ب بوخ، آپ فعل معنی ته وایي بوخ کتاب. کافه، کافه چایخانه یا کواخانه، هغه ځای ته ویل کېږي چې په هغه کې چایونه یا کاوې څښل کېږي. ډ دانکا، دانکا معنا د مننې توری ده چې تشکر یا مننه.
A I منا هګۍ. F familia کورنۍ. G garden باغ. H house منا کور. E inhalt منځپانګه محتوا دې ته وایي. لکه د یو کتاب مثلا په یو ټیکس کې منځپانګه چې شی ده یا معنا چې شی پکې ده او مفهوم چې شی پکې ده دغه ته انهلټ وایي. انهلټ معنا منځپانګه. یوت یونی معنا د جون میاشت ده. د دې د نوم راخیستی ده. زموږ هدف یوازې او یوازې دا دی چې دغه الفبا توري په کلماتو یا په لغتونو کې موږ تاسې تمرین کو تر څو ډېر په اسانۍ سره وتوانیږو چې د الفاظو ښه ادا وکولی شو. کاغټه معنا کارت ته ویل کېږي. کارت هغه که د موټر کارت وي، که د پارکینګ وي، که د بل څه وي، که د بل څه وي. خطا نقشې ته هم موږ کار ته ویلی شو. بل لمپ معنا ګروپ یا چیرو. معمولا هغه ګروپونه چې د میز په سر باندې ایښودل شوي وي هغه ته لاندې لیکل کېږي یا مثلا دغه ته لمپ وایي. M منټل معنا کوټ یا بلپوش. هغه جمپر نه و چې د ژمي دپاره د یخنۍ په موسم کې خلک ورڅخه د تودوخې دپاره یا د ځان ګرمولو لپاره استفاده کوي. N ناسیون تاسو به نیشن سره بلد وایي چې په انګلیش کې نیشن ورته وایي یعنی TION دا په خپله په شین بدلیږي په انګلیش کې خو دلته سیون ورته وایي. ناسیون معنا ملیت. اوبست دلته هم دوه توري مشابه توري دي چې یو باندې املاوټ یا ټکي راغلي دي او په دې بل باندې ټکي نشته نو د تلفظ هم دغه سره فرق لري. لکه مخکې چې ویل چې او دلته هم په دې کې لغات جوړ کړو کلمه هم جوړه کړه چې اوبست میوې ته وایي میوه. پوپا معنا لیزکه هغه ماشومان چې پیغلي کوي څوک لیزکه ورته وایي، څوک ګوډي ورته وایي، څوک نانځکه ورته وایي. خو تاسو چې هر څه په خپله ژبه باندې ورته وایئ هغه تاسو کولی شئ لیکن موږ غواړو چې تاسو د دې مفهوم باندې پوه شئ چې اصلا پوپا څه ته وایي. کوارک مستې چاکا دې ته کوارک ویل کېږي. ایر یا ایغ. غوم یا روم یا غوم دا کوټې ته وایي یا اتاق ته. بل اس زڅ معنا جملې ته وایي. جمله زڅ. دلته دوه اس راغلي دي. دا ډبل اس نه تلفظ کېږي بلکې اس چې معادل دی اس سیټ دا د بیټا په شکل سره حرف تاسو ګورئ دې ته اس سیټ وایي. خو د دې استعمال بیا فرق لري. تاسو وروسته درسونو کې دا په اسانۍ سره ښه موندلی شئ چې اس موږ په کوم وخت کې استعمال کو او اس سیټ په کوم وخت کې استعمال کو. ټافل معنا تخته. لکه دا سپینه تخته چې زه په دې باندې مثلا لیکل کوم. ټافل تختې ته وایي په عموم کې. دا دوه توري هم څانګ په څانګ چې یو یې چې املاوټ یا ټکي په سر باندې نه لري دې ته او کله چې په سر باندې ټکي ولري هغې ته یو ویل کېږي. لکه د انګلیش یو. لکه یو نی ګورئ تاسې د لاندې لغات کلمه هم پکې جوړه کړې ده. اونیورسیټیټ یا اونیورسیټیټ پوهنتون. نو دا یونیورسیټي نه ویلی کېږي. اونیورسیټیټ دا او پکې استعمالیږي چې املاوټ نه لري. فاتر معنا پلار بابا.
وونونگ. وونونگ منا کور یا استوګنځای. ایکس رے. ایکس رے که څه هم دا په خپله د المني ژبې سوچا لغات نه بلکې د نورو ژبو څخه راخیستل شوی دا چې ایکس رے ته وایي، خو د المني اصل لغات د ایکس رے دپاره غونچن ده یا رونچن. یعنی که چېرته غواړئ چې سوچا المني لغات د دپاره استعمال کوئ نو بیا وایئ چې غونچن یا رونچن. بل یوپسلون دا توری په خپله یوپسلون نومیږي، نو په دې باندې موږ اکتفا وکړه چې د دغه توري تلفظ دلته ولیکو، یعنی یوپسلون. بل آخري توری دا څټ. څټ تاسو دلته ګورئ چې په څټ باندې پیل شوی وي داسې لغات لکه څان. څان منا غاښ ته ویل کېږي. راځو دې ته چې موږ په دې تورو کې ها او وی، یو هم د هاوز او بل هم د وونونګ په شکل سره وویل، یعنی دواړه استوګنځای دي یا دواړه کورونه دي، خو توپیر په منځ کې دا ده چې هاوز چې کوم ده دا حویلي لري، انګاړ لري، لکه زموږ او تاسو کلیوالي کورونه چې دغه ته هاوز ویل کېږي. او بل چې دا وونونګ ده، وونونګ لکه په اپارتمانونو کې چې اوسیږئ هغه انګاړ یا مثلا حویلي یا چاردیوالۍ نه لري، نو دغه ته وونونګ ویل کېږي. زه هیله لرم چې په دې باندې به تاسو پوه شوي وئ.